د غزني یوې لرې پرتې ولسوالۍ اجرستان چې خلک یې له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ دي، په دې وروستیو کې د نورو ناروغیو ترڅنګ د سرطان مرګونې ناروغۍ پیښې په زیاتېدو دي. د سیمې یو ځوان موږ ته وویل چې په یوه کلي کې 110 کسان له دغې ناروغۍ مړه شوي دي. موږ یوازې په ګلدره کې چې شاوخوا 15 کلي کېږي، په دغه کې موږ سروې کړې ده کور په کور باندې، چې تقریبا 110 کسان یوازې د سرطاني ناروغۍ له امله وفات شوي دي، چې د هغوی ټیسټونه هر څه اسناد موجود دي. زه خپله په خپل کلي کې د خپل جماعت امامت هم لرم، نو تقریبا د دې 2 کال په جریان کې تقریبا موږ د کلي به 8 نفر وفات شوي، په دې کې تقریبا 4 نفر د سرطان له ناروغۍ څخه وو، او اوس هم د موږ په کلي کې خاص داسې د موږ نږدې تر برونه دي، په هغوی کې اوس هم د سرطان بیماري مریضان شته. د دې ولایت په نورو ولسوالیو کې هم د کینسر ناروغۍ پیښې زیاتوالی خلک اندېښمن کړي، خو د علت په اړه یې نه پوهېږي. موږ په کلي کې تر 3-4 ډېر اخته دي. په روسیه کال په قرهباغ ولسوالۍ هرنخیله په کلي کې زما خپله مشره خور اوسي، له دې پالنې نړۍ څخه رحلت وکړو او لاړه. نو موږ له دې څخه غوښتنه کوو چې دوی خپل کارکوونکي پر لاره واچوي او د دې یو حل لاره راوباسي. خلک ډېر په اندېښنه کې دي، خصوصا موږ په کلي کې اوس هم پر دا مرض باندې نور خلک هم مبتلا دي. روغتیاپالان نشه یي توکي له کیمیاوي موادو سره اوږدمهاله تماس، ناسم خواړه، ککړه هوا او د خپلسرو درملو استعمال د سرطاني ناروغیو یو شمېر علتونه بولي. خلک ته مې توصیه دا ده چې سرکړې غذا دې نه خوري، یو نسوار سګرټ نه استفاده ونه کړي، او خپلسره تداوي درمل له دواخانې اخلي که نه، انساید یا نان استروید انټي انفلاماتوري ډرګ د استرویدونه دي، همدغسې نشایي توکي دي که نه، چې اکثره خپلسره د خلکو استفاده کوي، کیدای شي خاص علت یې همدغه هم وي په غزني کې. او ما مخکې وویل چې دوی ډېر تیز چای څښي که نه، کیدای شي یو علت یې همدغه وي. اول د معدې امراض او د معدې امراض ده، چې هغه بیا ډاکټر کار ده، چې هغه ډاکټر ته ولاړ شي، هغه خپل منظم تداوي ورته شروع کړي، چې وروسته اختلاط ورنه کړي، په سرطان تبدیل نه شي. د غزني روغتیایي مسؤلین وایي هڅې پیل کړي ترڅو د سرطاني ناروغیو علتونه معلوم، ارقام راټول او حل لارې ورته ومومي. دا چې ډېری عوامل داسې عوامل شته چې سرطان په رامنځته کېدلو کې رول لري، په همدې اساس باندې د عامې روغتیا وزارت او بیا د غزني ولایت عامې روغتیا ریاست په دې برخه کې تصمیم او اراده لري انشاءالله چې له خصوصي او دولتي سکتور څخه ارقام راټول کړه او د هغو لپاره یو ځانګړی ډپارټمنټ چې د اجتماعي ډپارټمنټ ته د ارقامو په برخه کې کار کوي، او هره ساحه، هر محیط، هر جغرافیایي موقعیت او هغوی خلکو هغه اجتماعي ژوند، اقتصادي وضعیت او حالت، هغو ته په کتلو سره عوامل پیدا کړه او د هغوی د مخنیوي لپاره لارې چارې ولټوي او په راتلونکي کې یو منظم پلان د وقایې او د درملنې لپاره په لاس کې ولري. د غزني اجرستان ولسوالي د غزني یوه لرې پرته ولسوالي ده چې د نورو اسانتیاوو ترڅنګ دلته خلک یې له روغتیایي اسانتیاوو هم بې برخې دي. په دغه سیمه کې د درملو په اړه د عامه پوهاوي نشتون یوه له لویو روغتیایي ننګونو څخه بلل کیږي. یعقوب شرافت، د غزني اجرستان ولسوالي.